او د عامو مسلمانانو لم دا پکار دي چې خیر دی موږ تاسو ته سوال کو سوال که حاضر مجمع ده که زما د اواز په څوک په لټ سپیکر اوري په دې میډیا یې اوري ووټ خو درنه موږ نه غواړو والحمدلله تاسو له الله داسې علما درکړي دي چې تنخوا هم نه غواړي دا نور مولیان خپل منځ کې کله راکله چې ګپ لګوي و امامتي دې څنګه ده و امامتي مې سمه لنګه غوا ده کوچ پکې ملاویږي ماسته پکې ملاویږي شملې پکې ملاویږي پی پکې ملاویږي د موحدینو امامتیانې وچې غواګانې هم نه دي ولې عجیبه امامتي جماعت به هم امام غریب جوړوي اوبه کویان به امام وباسي افطاري پروګرام به امام کوي دا ټولې ذمهوارۍ په چا دا په امام عزتمندو موږ دنه پیسې نه غواړو نه دنه ووټونه غواړو نه مو کوم تنظیم شته نه د کوم تنظیم عهدهدار یو موږ نه ارکان یو نه را سره عهده شته صرف دا درته وایو چې قال الله او قال رسول الله منئ الله تاسو ته عقل درکړی دی اے مسلمانانو اول ورځ مې د یو ملا تقریر واورېد او غالبا د دې مومندو طرف ته کوم ملا لګیا ولاړ دی داسې لویه مجمع ورته ناسته ده په الله قسم ما سره هغه ویډیو اوس هم شته دی په تقریر کې وایي کیدای شي د ځوانانو ورونو اورېدلي مي وایي چې قبر ته لاړ شي الله به درنه تپوس کوي چې ووټ دې چاله ورکړی یا مسلمانانو موږ دا اورېدلي چې په قبر کې درې تپوسه دي من ربک رب دې څوک دی من نبیک نبي دې څوک دی او ما دینک دین دې څه دی دا څلورم مو نن واورېده د دروغجنو د دجالي مولیانو نه وایي چې قبر کې د ووټ تپوس کېږي د صحابه خو ټول بې ووټه تللي دي تابعینو کې خو ووټ نه و تبه تابعینو کې موټونه نه و څلورو امامانو موټونه نه و کړي څه جواب به ورکوي نو موږ تاسو دعوت پیژنئ خبره پوهیږئ انسانان تاسو ډوډۍ خورئ وتلی دا خبرې زه تاسو ته نه یم چې زمونږ ومنئ ویې تلی خیر دی د خبرو نچوړ وګورئ چې دی ما کم خوا راغواړي کم طرف ته مې دعوت کوي نو تاسو په هغې سوچ وکړئ لکه زمونږ د زمانې چې د چا په کومې پروپیګنډې وس کېږي په دې لوډسپیکرو په دې مایکونو لګیا دي حق پرستو پسې کوي دا ګستاخانې صحابه دي نعوذ بالله وی عمر رضی الله عنه نه مني کله وی اولیاء نه مني کله وی دعا نه مني کله وی خیرات نه مني دا همغه طرز دی خیر دی ته راشه ته دا خبرې واوره که موږ نه منلې بیا به موږ دغه یو که نه بس کې نور دا د غفلت زنجیرونه مات کړو چې د خلکو موږ وده کړي دا ختم کړو نور خلک وایي یاره دا دومره مولیان چې ورپسې لګیا دي نو څه به پکې هېڅ به هم پکې نه وي خو پروپیګنډه د اثر کوي زمونږ یو استاد اوس وفات شوی دی الله دې وبخي هغه به دا خبره کوله وایي افغانستان کې موږ دعوت کوو د قرآن او د سنت دعوت هم کوو چا رپورټ را باندې دا خلک ولاړ شي د جي میس په لمنه صفا کې جي او دلته خلک دی او جي او دا کوي جي او دا نو جیلم لږ پکاري چې غوږونه استعمالوي سترګې م استعمال کړي وګوري چې څه حقیقت موږ یې وغوښتلو چې راشئ که نه تاسو دعا نه منئ اولیاء نه منئ زیارتونه نه منئ امامان نه منئ تبلیغ نه منئ دا نه منئ د پولیسو افسر ناست وی ما ورته ویل صاحب د هر څه منو دا خلک راپسې دروغ وایي هغه افسر غوسه شو چې مړه اوږې نه یې خوړلې خولې نه یې بوی نه ځي تاسو به څه ویلي ځکه درپسې دا خلک لګېږي وایي ما ورته ویل صاحب اوږه بیا نه یې خوړلې او خولې نه به یې بوی ځي هغه ویل دا څنګه وایي مال په 5 شپږ کسه به دا سړی به یې راسملولې چې اوږه وخوره او هغه به دا خوله کلکه بنده کړي شونډې به یې نیولي چې زه نه خورم اوږه او دوی سره لاس کې اوږه ده او په دې مخ او په دې تندي او په دې شونډو یې وله اومږي خوړلې نه ده او بوی کې ځي هغه افسر وخندل چې څه مطلب وایي ما ورته وویلې چې جي اوږه هم نه ده خوړلې خو دې خلکو راسملولي او په زوره راپورې مږي دعا منو او دوی وایي دعا نه مني تبلیغ منو قرآن او حدیث نه تبلیغ کوو دوی نه مني امامان منو دوی راپسې لګیا دي دروغ
دروغ وای دا هر سمانو خو پروپاګاندا دراس په زور راسم لولي را پوری مګي مونږ دا نه دی ویل نو مونږ هم تاسو ته وایو واورئ راشئ که خوښې دې شوي جولۍ ته ډکه که که نه وي واپس یې دلته پرېږده زور خو نشته که یو ځل راشه یو ځل خو یې واوره که غلطې وي دلته به پاتې شي او که صحیح وي نو جولۍ ته ډکه که خیر دی ځان سره یوسه عقلمند خلک داسې تلل کوي تلل هغوی مونږ امیان یې مونږ نه پوهېږو کوم ملا صحیح وایي و زما امي مسلمان وروره په لسو ګاړو چې ټماټر پراته ته پکې ښه او سره او مزېدار څومره ښه پېژنې لسو واڼو نه ټماټر نه الي د یو نه الي ولې ګورې چې د چا ښه دي او مزېدار دي ورځانه دي ټماټر پیژنې روپۍ په لاس کې پیژنې خلک د پوندو نه پیژنې بازار کې څاروي پیژنې پټي پیژنې او دین کې به تاسو دوکه کوي ته خو واوره ته خو ورشه